جانو زما زړه ته راشه. چپړه ده ته وباسم؟ نه داسې راشه، څه جومات خو نه دی. ترور دا تا ته چې ما کومه دوایي ولیکله دې سره پال کوه او سبزي ډېره زیاته خوره. ها ډاکټر صاحب وی نن مې خاوند بیا کدو راوړی ده چې ماله به کدو ښه او که نه. ته راشه بچې ورشه ډاکټر نه تپوس وکړه چې ماله کدو ښه دی او که نه. حبیبي دا دې ورالم. کدو صاحب زما مور له ډاکټر ښه دی. الکه یار سم تږې شوی یم راځه چې اوبه وڅښو او که نه یار زم سم تږې شوی یم. الکه یار دا ګیلاس خو د پاس نه بند دی او که نه یار او د لاندې نه سورې دی. زمړه کور به وڅښو. یاران دي دا والے 1500 خو ګریوټ په مال راکوي. خانجي چې ته وټونو کې پاسې که نه نو موږ له به ګرمې جورابې ګرم بوټان او واسکټې به هم راله اخلي او موږ له بس نه ټکټونه هم جوړی. راکې پیسې چې ستاسو نه هغه ټکټ نشته نو مال به ورته کم دی نه راکړي. هسې مړه لکه ته خاندې ستا نه موبایل دې غل وړو. خاندم په دې چې چارج یې ما سره پاتې شو. السلام علیکم ډاکټر صاحب. وعلیکم السلام. ډاکټر صاحب کله چې موسم چینج شوی دی یخني ته وکړه غلی دی مارو باندې دا څه یا ډېر زیات چې ډېر زیات بازار ویډیو دا والا راواله. دا ساده ولیکه. اصل کې دې ټیک ټاک ته صرف د صادر ضرورت دی. خیر شالکه څنګه راغلی وای؟ یاره ما دې رول له ښځه کوله او ستاسو کور کې چې یتیمه ده د هغې رشته پسې راغلی. یاره لور خور خو د ورکړه شی دی خو دویم یتیمه ده. ډېر خلک رشتې له راله تاسو نه به ښه خلک څوک راځي. دا راته ووایه چې هلک د څه کار کوي؟ هلک خو کار مار نه کوي خو اوس د خیره صدر شو. ها بس مبارک شئ ما دله جینۍ درکړه. الله دې عزت دا راته ووایه چې د څه شي صدر دی؟ د دوکانونو صدر دی؟ د څه صدر دی؟ نه په ټیک ټاک کې صدر شو. پاسای بڑا دا نو شرمولی په ټیک ټاک موږ د عزت خیال وساته یار.